Muslim English Language Institute. Dialogue. Talking to a dentist. گفتگو صحبت با یک دکتر دندان. محاوره د غاښونو ډاکټر سره خبرې. Hello, how are you doing, Reza? سلام رضا، حالت چطور است؟ سلام رضا، څنګه یې؟ I have a very bad toothache. من دندان دردی شدید دارم. غاښ می ډیر درد کوي. Recline and open your mouth. به پشت بخواب و دهانت را باز کن. پشات سمله او خوله دې خلاصه کړه. Here you are. بفرمایید، مهرباني وکړه. There are some cavities. I think you have eaten sweet. کرم خوردگی های دیده می شود. فکر می کنم شیرینی خورده ای. غاښونه دې چینجن ښکاري. فکر کوم خواږه دې خوړلي. Yes, we had a party and I ate a lot of sweets there. بله، ما مهمانی داشتیم و من شیرینی زیاد خوردم. هو، موږ یوه میلمستیا درلوده او ما ډیر خواږه وخوړل. You never take care of your teeth. تو هرگز مراقب دندانهایت نیستی. ته دې هیڅ کله غاښونو ته پام نکوي. That's not right. I brush my teeth every day. این حرف درست نیست. من هر روز دندانهایم را مسواک می کنم. دا خبره ناسمه ده. زه می هر ورځ غاښونه پاکوم. Well, should I fill your cavities now? خب، آیا فعلا کرم خوردگی های دندانت را پر کنم؟ ښه، اوس دې چینجن غاښونه ډک کړم؟ Yes, please, because I have a very bad pain. بله، لطفاً، به خاطر که من درد شدید دندان دارم. هو، لطفاً، ځکه غاښونه می ډیر درد کوي. Okay, I will clean your teeth and fill your cavities tomorrow. خیلی خوب، من فعلا دندانهایت را پاک می کنم. فردا کرم خوردگی ها را پر خواهم کرد. دیر ښه، اوس به دې غاښونه پاک کړم. سبا به دې چینجن غاښونه ډک کړم. Thanks, doctor. تشکر دکتر. مننه دکتر صاحب. See me tomorrow. فردا مرا ملاقات کن. سبا ما ته راشه. Okay, thank you very much. درست است. بسیار تشکر. سمه ده. ډیره مننه. Welcome. خواهش میکنم. هیله کوم.